احمد شیبر یم آزادي سټوډیو ته ښه راغلی. د افغانستان حکومت د امریکا د متحد ایالتونو دا پریکړه چې په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه پوځي حضور ولري مهم ګڼي. د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ پرون وویل که چیرته له طالبانو سره توافق هم وشي 8600 پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښکاره کړی. د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي، خو هلته به یو شمیر ځواکونه د اوږدې مودې په مخه وساتي. ډونالډ ټرمپ د فاکس نیوز رادیو ته د پنجشنبې په ورځ وویل چې له 14,000 پوځیانو څخه به یې 15,000 له افغانستانه ووځي. موږ به په افغانستان کې یو، هلته به د پام وړ سرتیرو شمیر کم کړو، خو هلته به د تل لپاره یو او پیاوړي استخبارات به لرو. ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې په افغانستان کې د خپلو زرګونو پوځیانو د پاتېدو خبره کړې ده چې د طالبانو او امریکایي پلاوي خبرې په قطر کې وروستۍ مرحلې ته نږدې شوې دي. دا خبرې د پلازمینې دوحې په وخت د سهار تر 4 بجو روانې وې او نن هم ادامه لري. د سولې په دې خبرو کې د طالبانو ستر شرط دا دی چې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. نن د پاکستان په ښارونو کې په لسګونو زره کسانو له کشمیریانو سره د یووالي په خاطر لاریون وکړ. څه باندې 3 اونۍ مخکې هند تر خپل واک لاندې کشمیر څخه نیمه خپلواک وګرځاوه او په جمو او کشمیر کې بیړنی حالت اعلان کړ. تر دې وروسته د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ په زیاتېدو دی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد د اگست 10 دوی له کشمیر سره د یووالي په خاطر راغونډ شوي دي. د نیم ساعت په مخه په اسلام آباد کې د ترافیک اشاره هم د اعتراض په ډول سرې وې. د هند حکومت د اگست په 15 تر خپل واک لاندې جمو او کشمیر څخه نیمه خپلواک واخیست. اسلام آباد تور پورې کړ چې د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ، خو نوې ډلې ویلي چې دا یې کورنۍ چارې دي. د دوړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر پر پوله حالات ترنګلې دي. د چهارشنبې په ورځ هم پاکستاني او هندي پوځیانو په دې سیمه کې پر یو بل ډزې وکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې اروپایي هیوادونه به ډیپلوماټیکې هڅې زیاتې کړي چې د ایران اټومي تړون خوندي شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس نن د بریتانیا او فرانسې له بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته دا خبره وکړه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ نن د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د فنلند په پلازمینه هلسنکي کې پرون د منځني ختیځ د وضعیت په اړه له لوی سره بحث وشو. خو بریتانیا، فرانسه او جرمني له هغو 3 هیوادونو څخه دي چې په 2015 کال کې له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړی وو. دا هیوادونه هڅه کوي چې تړون خوندي کړي. د امریکا متحده ایالات تیر کال له دې تړون ووت. واشنگټن وایي چې دا تړون د دې وړ نه دی چې ایران د اټومي وسلو له جوړېدو را وګرځوي، خو ایران وایي چې د اټومي وسلو د جوړېدو نیت نه لري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني سربیره روسیا او چین د ایران له اټومي تړون سره پاتې شوي دي او هڅه کوي چې دا تړون وساتي، خو دا هیوادونه په دې کې پاتې راغلي دي چې پر ایران د واشنگټن د لګېدلو بندیزونو مخه ونیسي. دې بندیزونو د ایران اقتصاد ځپلی دی. په یمن کې بیلتون غوښتونکي د ابین په ښار کې د دولتي ودانیو د نیولو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې متحد عربي اماراتو چې د بیلتون غوښتونکو پلوي کوي نن تایید کړه چې د یمن پر موقتي پلازمینه عدن بمبارۍ کړې دي. د یمن په ابین ښار کې دولتي ودانۍ د جنوبي انتقالي شورا وسلوالو لاندې کړې. دا ښار د دې لپاره مهم دی چې د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي ملاتړي ځواکونه له عدن څخه دلته په شا شوي دي. د بیلتون غوښتونکو ملاتړ متحده عربي امارات کوي او د یمن د حکومتي ځواکونو حمایت سعودي عربستان. تر دې مخکې بیلتون غوښتونکو موقتي پلازمینه عدن نیولې وه. د یمن کورنۍ جګړه اوس په 3 لویو جبهو کې روانه ده. حکومتي ځواکونه، بیلتون غوښتونکي او حوثي اغیان چې په پلازمینه صنعا کې واکمنان دي. ویرګل وان ډایک د 2013 او 19 کلونو د اروپا د فوټبال غوره لوبغاړی شو. وان ډایک د غوراوي په سیالي کې د فوټبال د نړۍ له نامتو ستوریو لیونل میسی او کرسټیانو رونالډو نه مخکې شو. په خپله لومړۍ هڅه کې وتوانېده چې د اروپا د لیګ غوره لوبغاړی شي. ویرګل فان ډایک د هالند د ملي ټیم بایک دی چې د انګلستان له لیورپول لوبډلې سره لوبیږي. فان ډایک 28 کلن دی. د اتلولۍ دا ویاړ د لیورپول د ټیم د ګډې لوبې نتیجه بولي.
د بارسلونا لوبغاړی لیونل میسی بیا د 2013 او 19 کلونو د اروپا غوره فارورډ شو. کریستیانو رونالدو د یوونټوس لوبغاړي بیا کومه جایزه د تیر شپې د غوره لوبغاړي د ټاکلو پر مهال ترلاسه نکړه. د غوراوي په دې سیالیو کې لوسی برونز د اروپا تر ټولو غوره ښځینه لوبغاړي وپېژندل شوه. 22 کلنه برونز د انګلستان د ملي لوبډلې لوبغاړې ده. مننه چې تر دې دمره سره ملوي. دا خبرونه د ازادي راډیو .org سربیره په فیسبوک کې هم کتلی شئ. په مخه مو شه.